ځواني مرګه جاوید لیونی مور ته به څه جواب ورکو هغه خو ستا د قاتل د پانڅۍ په انتظار ده ما خو ډېر بس وکړو بچي څه مې کړی هېڅوک هم شهادت ته تیار نه شو د جاوید پلاره څنګه چل شو په هغه خونړي د پانڅۍ وکړه مخه ته که نه تا ته ویم که نه خبره ولې نه کوې ښه نو ګینې انصاف ونه شو چې زما د خبرې جواب نه راکې د صفدر د یارې چا هم شهادتونه کو دا خپل بیان نه منکر شو نو ګینې زما زوی هسې توی شو هېڅ سزا بیا نه مونده هغې بیا یې مونده خو دومره نه چې زموږ زړونه پرې ټکور شي نه د جاوید پلاره نه آخر دا انصاف به کله کېږي قیامت پورې زه د قیامت انتظار نشم کولی ته قانون ته بیا درخواست وکړه زما دپاره قانون ته جولی وغوړوه دا کور جایداد زما ټول کالي پترې دا هر څه دوړه کا خو زما د بېګناه زوی وینه وګټه زما د بېګناه زوی وینه انصاف غواړي کنې زه ته به لیونی شم لیونی به شم زه حوصله وکړه جاوید ګورې تا دې خبرو زما په دې ماشوم زوی به څه اثر کېږي تا ماشوم زوی هم په دې ماشوم زوی به زه خپل زوی ګټم هم دې به زما بچی ګټي زما زوی هسې توی شو ته زما د زړه نه څه خبرې زما په زړه د راپورته شوو لمبو تا ته څه پته ده څه پته ده تا ته सोच होगा आखिर समा बजरा से तेरीगी ता इंसाफ कल बकेगी इंसाफ कल बकेगी مورې څومره موده پس یې کور ته خوشحالي راروانه ده نن د لالا د راخلاصېدو ورځ ده داجي مخکې خو به یې ورځو که نه د داجي هر څه دی د نالایق او ظالم ورور د لاسه جوړ شو دولت عزت هر څه په کور کلي کې راته درنه دښمني جوړه شوه په دې عمر کې سکول ته تماچه وړم راوړم چې ماشومان تپوس وکړي نو جواب را سره نه وي خدای ته ګوره د خوشحالۍ په ورځ خو دا سپېرې خبرې مه کوه که نه ته دې ته خوشحالي وې خو چې د هغه سپېرې مور په زړه پسې تېرېږي چې په زوی ستا د نیازبین د لاسه په اعتبار کې خاورې انبار شي هر څنګه چې وي موږ به د لالا مخې له ضرور ورځو نظم د مجرمانو مخې له نو مې راته مه اخلئ نن به د دښمنۍ اور بیا په غرغنډ وي او دا پاتې هر څه پکې وسوځي نه فهیم استاد زوی د خپل جرم سنه سزا بیا مونږ د کریم خانه خو بیا د یو چم ګاونډ خلک یو ټول خلک غواړي چې دښمنۍ په دې اور د اوبو واچولی شي غرور وشي ملک صاحب دومره زر دې راته د روز خبرې شروع کړې او چم خلکو خو په مقدمه کې قدم قدرې را سره نه پورته کړي
نو ته سره د تعلیم دا غواړې چې دا اور دې خور شي او باقي پاتې څه هم په دې کې وسوځي. کریم خانه په دې عمر کې ستا او د فهیم استاد په غاړو دا وسلې خوند نه کوي. که زر کاله هم دشمني وکړي که نه خو خبره به همدې روغې لاره ځي. فایده یې څه نشته دی. بېګانه زما په حجره کې خلکو غونډه کړې ده. فهیم استاد هر څه مني. زه به پې سوچ وکړم ملک صاحب. د جیل نه راغلي صفدري باندې پاتې بچي انور سر مه خوره، مه ځان مې راته فهیم استاد سوارم درکوي او 2 لکه روپۍ هم مني. ملک صاحب دا زه کریم خانه د کلي وځه خو د نرخه مه وځه. زه په دې کې مدعي یم. غواړم چې دواړه کوره دا باقي ژوند چې کم دی هغه دشمنۍ په ځای په دوستۍ کې تېر کړي. زه خو تا خبرولو راغلو چې بېګاله په جرګه درځو. ځان پوه کړه. زویا د مودو ورځې مې تا ته سترګې دي. ته به د خپل ورور بدل اخلي. ستا د پلار په زړو اډونو کې دونه توان نشته. دا څه کوې؟ زوی ته د قلم په ځای تماچه لاس کې ورکوې؟ تا چې ټول عمر قلم ته لوګې کړو نو څه دې ته جوړ کړل؟ اخر د پښتو وطن دی. زما د زوی بدل به اخیستل غواړي. تا ته څه پته ده سید؟ ما ته خلک په غم خاده کې څنګه څنګه پیغورونه کوي. یا خدایه بدل امتحان مې لا په سر پاتې. زما بچی څه سین نو راوړی. زه به د خپل بچي بدل په خپل دې بچي اخلم. هغه نیازبین ته به دې ووې چې ډېر پې غور نه ګرځي. دا هلک ماماګان ډېر تراخه دي. ته فیصله وکړه د جرګې خلکو. پټې په مقدمه جوړه شو. دا کور به د روغ په پیسو کې لاړ شي او سوره پیدا د پاسه. دا څه دی؟ زما پلوشه اوس په سوره کې دي. چپ شه. اوس ها کړي دي. دو تا ته چا دې چې ها وکړه؟ تا د چا نه تپوس کړه؟ ته غواړې چې میراث شو؟ څنګه چې زه خبرېږم هغه تر تا کله رارسي او که نه منې نو زر دې د زوی سر وران واخله. نه نه زما کور د خدای د میراث ورځې نه وساتي. تاجي زه د خپل ورور ژوند دپاره هرې قربانۍ له تیاره یم. چې د هغه په تېلو کې اوس موږ ټول سوځو. دا ښه ده چې تا هم وکړې. کینې د چم د خلکو د خندا به وم ستا ورور هله سره ټیټ کړی و خو پلوشې بچې تا هله اوچت کو.